هند کې لوړې موسیقۍ 3 چرګان وژلي. د کابل غږ مینوالو سلامونه او ښې چارې، په دې هیله چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ. د هند ځایي رسنیو وایي یو واده کې په لوړ غږ د ډول باجو او پټاقیو د لوړ غږ له کبله د چرګانو یو فارم کې 3 چرګان مړه شوي دي. رنجیت کمار چې د یاد فارم مالک دی وی ویل د چرګانو فارم ترڅنګ د واده مراسم روان ول. زه واده والا ته لاړم او ورته مې وویل چې د موسیقۍ آواز کم کړئ ځکه چې چرګان ویرېدلي دي، خو زما خبرې ونه منله او د شا یو خپل را سره جګړه هم وکړه. د څارویو ډاکټر کمار ته ویلي چې دغه چرګان ډار شوي او د زړه د درېدا له کبله مړه شوي دي. رنجیت کمار په دې تړاو پولیسو ته له واده والا څخه شکایت هم کړی دی. ګرانو دوستانو که دا مطلب هم خوښ شوی وي او ورته ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ.